زمری اورځه ګیدړ او میلو راوغوخته چې راشي رورولي جوړو میټینګ دی هغه چې رااله زمری ورته وی چې خبره دادا چې ښکار بکاو دې نه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو ګیدړو میلو وی چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تللی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرګوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وی چې زه خو بادشاہم د ځنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبره خلاصه ده خبره صفا ده دا خر ستاشو تم غټي دا خرم غټي دا ستاش او دا وسای زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي اخو پرې ده چې د ځان په ویره اخته ده دې ګیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبره خلاصه ده دا خر به اوسو خوري دا وسای به غرمېلا خوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چای زمری ورته شاباس داغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویډیو استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني صاحب پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چواریانو مشری بزوال کما زنانه چې پرده نکي الله دې نه پهله سکون والی دماغی وسوسې مختلف بیماریانو کی پسر دړ پزړه باندې بوج هر وخت پریشانه روزانه به ډاکټر ته روانې ډمه خنه دی وړمه باندې ځکه چې ګناه نه پریږي سن پریږي کما خزه چې پرده نه کوي هغه باندې شیطان هم لعنت وای شیطان الله ته وی یا الله زه خو دې ذلیل کم خو مال خوز دسه هتیار راکه کنه چې داغه د وجه نه زه انسانان گمراه کم نوې خزه ستا هتیار دې ستا د لاسه خزه بستا چونګل کی نو د زنانه اکثر دسه خبرې کوي چې هغه د شیطان خبرې ځکه دی خپل دماغ نه کارلی شریعت باندې نه چلی نو چې شریعت باندې نه چلی د ټولو نه زیاتې پریشانی خزي موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامې به خیرنی چې درته وي یا الله ته بچرته سر کې به سپګي شي چې درنه وبا خدای ته بچرته زما د دې ګډو ډیر مزیدار پیدا چې لګي در باندې اوس موسی علیہ السلام ته راپیخ الکه دا څه ویل جی خدای یادوم کنه بیره دې غر کا شدا خو د شرک الفاظ دي د کفر په دې خو کافر کیږي اگر به ورته ویل چې کزه کافر کیږم ما خو یو کال شو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیہ السلام هم جلالی شان هغه ورته یو کال شو چې بیړه دې تباہ اگر په ځای پرې خو لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته چې خدای نو زه څه پوهې چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي ما خو ټول مرګړي او چلای سره ولیدل نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیہ السلام ته وحی وشو موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو اگر به خو زما یارو یا الله هغه خدا سی ویل ورته نه کنه موسی ته خو ما دې لګلې چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دې نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخا ته ورته چلو خا بیا تماشا کا موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړو ګربه پسې ورا خداغه د یادولو چل ورته وخا زما عزیزانو ما تاسو ته 13 جمعو کې یو ټکی کړو چې الله الفاظ ته نه ګوري الله دې ته ګوري کوم ځای ته دې ته د ګډبه د دې قدر دی وکړو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې کې رابطه او تعلق صحیح وو نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړ ماما د دغه ځای ده
معامله د دې نه ده چې صاحبه مسله دې په اوږه او د تبلیغي اجتماع ته تللی وم پېښور کې چې وه یو افسر مې ولیدو نو مسله یې په اوږه وه داسې کې دا دلته دوړي مړي نو لږ دا چومه پې کېنم خدای دې مال سټه وباسه ولې مال خدای دې خوار که عقل زده د معشوقي هغه عاشق خوښي چې خړ پړي ویښته یې ببري په خاورو کې ورته ناست دي وی د دې څه مثال شته مالا حضرت عمر چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شمه نو زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته لاړ چې رحم یې راباندې را چې څومره ورته خیرن او خړ پړې څومره دی خوښ دا پاکه مثلث قالیني راغستې دی چې صاحب به په دې کي دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته دي یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر را یاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال ده نو عرض مې دا و چې معامله د دې ځای ده معامله د ظاهر بېروبیت نه ده معامله د دې ځای ده دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو داسې سړی درته وښیم چې ټول عمر یې خدای سره ډزې کړي اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه حیران شو چې الله دا به څنګه سړی زمونږ خو بېړه ورکړ ویل ګورئ په یو جنګ کې اوس کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته او پیغمبر ولاړ دی او د هغه په لاس یې بیعت وکړو چې بیعت وکړو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې وه په کافرو ورغی چې پرې ورغی هلته شهید شو چې شهید شو لاش یې راوچت کړو پیغمبر ویل دا سړی ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وې 15 منټه کې جنت ته لاړو معامله د دې ځای ده معامله د بېروبیت نه ده